کرزی وای عمران خان دی په بین المللي مجامعو کې د افغانستان په نمائندګۍ خبرې نه کوي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزی سربیره پر دې چې د عمران خان وروستي څرګندونې د افغانستان خلکو ته سپکاوی بولي، له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغه دې ډډه وکړي. د راپورونو په حواله د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نن دوشنبه د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې ویلي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د نجونو زده کړو او په اړه خپلو غوښتنو کې حساس وي او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو درناوی دې وکړي. نوموړي د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د پاکستان تر قلمرو لاندې سیمو کې هم ورته حساسیتونو د موجودیت ادعا کړې او ویلي چې د دغو دودیزو ارزښتونو حساسیتونو د نقض په صورت کې به افغانان خپلې لوڼې زده کړو ته ونه لیږي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.